د منفي یو قوسونه شروع، منفي اووه جمع دوه بیا قوس کې درې جمع دوه قوس بند، منفي پنځه په توان د دوه افاده ساده کړئ. نو مونږ پوهیږو چې مونږ باید د عملیو ترتیب څخه دلته کار واخلو، او د عملیو ترتیب څه شی دی؟ لومړی به راځو قوسونه به پورته کوو، بیا به راځو طاقت پورته کوو، دلته مونږ سره دی کې طاقت هم شته، او بیا راځو ضرب او تقسیم، او په پای کې جمع او تفریق. نو راځو مونږ لومړی قوسونو ته. دلته مونږ سره قوسونه دي، مونږ لومړی دا قوس راخلو، درې جمع دوه څو کېږي؟ دا مساوي کېږي له پنځو سره. همدارنګه راځو مونږ ګورو که چیرې کومه بله عملیه هم ساده کولی شو، کوم چې دې باندې کوم اغېز نه کوي، مونږ کولی شو چې دغه پنځه مربع هم ساده کړو. پنځه چې مربع شي یا پنځه پنځو کې دا مساوي کېږي له پنځه ویشتو سره. دا مونږ سره شو پنځه ویشت. ښه، راځو نورې عملیې دلته نه ترسره کوو تر څو خبره ډېره لانجمنه نه شي. اوس دا افاده مونږ سره پاتې شوه څه شی؟ دا پاتې شوه منفي یو غټ قوسونه، دلته اووه په قوس کې جمع دوه، او دا شو ضرب څو؟ دلته پاتې شو ضرب پنځه، بیا قوس بند او منفي پنځه ویشت. اوس راځو مونږ دا ضرب تر سره کوو، ځکه دا په قوسونو کې دی، خو تاسو کېدای شي دا ووایي چې ولې دا قوس مونږ نه ساده کوو. دا قوس که مونږ ساده هم کړو، دلته نور څه نشته، همدغه صفر منفي اووه دی دلته، نو دا مونږ کولی شو همداسې په خپل حال یې پرېږدو. نو مونږ راځو اوس دا قوس دغه عملیه دی، دا قوسونو کې چې کومه عملیه دلته یو د ضرب عملیه ده، یو د جمع عملیه ده. نو پوهېږو چې د ضرب او تقسیم لومړیتوب د جمع او تفریق نه مخکې دی. نو مونږ راځو لومړی دا عملیه ترسره کوو. نو دوه په پنځو کې دا مساوي کېږي له لسو سره، او افاده به ټوله پاتې شي. هر ځل اړینه نه ده چې مونږ داسې افاده ټوله سر نه ولیکو، خو دلته اوس صرف په خبره ځان پوهیو. دلته به مونږ سره پاتې شي منفي اووه جمع لس شو، دا قوس بند شي، او منفي پنځه ویشت به پاتې شي. اوس مونږ راځو دغه قوسونو منځ کې دغه عملیې ساده کولی شو. دا مونږ داسې په اسانه کولی شو چې دلته د عددونو په کرښه یې وښیو. دلته مونږ سره صفر دی، دلته مونږ سره منفي اووه دي، مونږ ورسره لس نور جمع کوو. نو دې ځای نه دې ځای پورې اووه منفي اووه دي، او دلته مونږ ورسره لس ورسره جمع کوو. نو په دې لوري ته به راځو، دلته به ښي لاس ته چې اووه عدده راشو، دا به صفر ته ورسېږو، درې ورسره نور کوو، نو دې ځای کې به څو شي؟ مثبت درې به شي. درې ځواب راځي مثبت درې. او یا په بل عبارت مونږ داسې ویلی شو چې مونږ دوه د مختلفو علامو لرونکي پوره عددونه یو بل سره جمع کوو. نو د دې جمع کول داسې کېږي چې د دوی ترمنځ به مونږ توپیر راواخلو، او بیا چې د کوم عدد علامه لویه وه هماغه علامه مونږ راخلو، یا کوم عدد چې لوی وي د هماغه عدد علامه مونږ راخلو. نو دلته دوی دواړو ترمنځ درې دی توپیر د اووه لسو ترمنځ، او لوی عدد لس دی، د لسو علامه مثبت ده. نو ځواب مونږ سره پاتې کېږي څو؟ ځواب پاتې کېږي درې، مثبت درې. او مونږ سره اوس افاده کې څه شی پاتې شو؟ منفي یو. او دا قوسونه مونږ یو ډول هم لیکلی شو، دې دواړو کې کوم خاص توپیر نشته دی. دې په ځای اوس دا لیکو منفي یو ضرب درې منفي پنځه ویشت. اوس راځو یو ځل بیا دغه ترتیب ته ګورو، ضرب او تقسیم لرو. دلته مونږ سره ضرب دا شته دی، قوس دې سره معنا ضرب دی. نو لومړی به ضرب ترسره کړو، دا به مساوي شي منفي یو په دریو کې دا کېږي منفي درې، او ورسره منفي پنځه ویشت. اوس دواړه دا منفي درې او منفي پنځه ویشت څه معنا؟ معنا ده چې مونږ سره منفي درې عدد دی، دې سره منفي پنځه ویشت نور ورسره یو ځای کوو، یا منفي یو ځای کې لرو، منفي پنځه ویشت نور هم ورسره یو ځای کېږي. درې او پنځه ویشت مساوي کېږي اته ویشت، او دا چې مونږ دواړه منفي علامې سره کوو، نو دا به شي ځواب منفي اته ویشت. نو لیکو چې دا دواړه مساوي کېږي منفي اته ویشت، او دا ځواب شو.